السلام علیکم ورحمت الله محترمینو، نن در سره د سورة الکوثر وظیفه شریکه کوم. سورة الکوثر وظیفه په کولو سره تاسو کولای شئ خپل د زندگی هر حاجت پوره کړئ، د خپل د زندگی هر ارمان او هر دعا به الله تعالی قبول کړي. سورة الکوثر د قرآن شریف کوچنی سورت ده چې په ټول قرآن کریم کې تر دې کوچنی سورت بل نسته. دغه سورة الکوثر ده چې ان اعطیناک الکوثر. دا سورت مبارک ده، ډیر طاقتور ده. او دا وظیفه دوستانو تاسو صرف او صرف 2 ورځې جمعرات او د جمعې په ورځ وکړئ. ان شاء الله ستاسو هر مسله به الله حل کړي، ستاسو هر حاجت به الله پوره کړي، ستاسو هر دعا به الله قبول کړي، او ستاسو د زړه چې کم ارمان ده هغه ارمان به الله تعالی پوره کړي. دا وظیفه دوستانو د سورة الکوثر چې 3 آیاته سورت ده. دا وظیفه چې کله هم انسان وکړي، لغه نه بعد چې دعا وکړي د هر حاجت لپاره حاجت یې پوره کیږي. د دې وظیفې په کولو سره انسان ته الله تعالی په دنیا کې شهرت، عزت او لوړوالی ورنصیب کوي، په آخرت کې هم ورنصیب کوي. نو زه نن د یوه طریقه درته ښایم، که تاسو دا وظایفه تر دې مخکې هم کړې وي بیا هم ستاسو حاجت نه ورسره پوره کیږي، نو نن دا وظیفه د عمل صرف 2 ورځې وکړئ، متصل یې وکړئ، په مابینځ کې ناغه یاندې قضایي مه راولئ. ان شاء الله دا 2 ورځې به ستاسو د روان زندگی فیصله کوي. دا 2 ورځې کې به ستاسو حاجت پوره کیږي، په دا 2 ورځې کې به ستاسو ارمان، په دا 2 ورځې کې به ان شاء الله ډیر مهربان ذات چې ستاسو دعا به قبلېږي. نو د وظیفې طریقه درته ښایم، د وظیفې عمل ورته متوجه سئ، پر هغه طریقه باندې وکړئ کوم چې زه درته ښایم. دا وظیفه دوستانو اولین د جمعې په ورځ، د جمعرات په ورځ وکړئ، بیا د جمعې وخت یې څنګه ده. مثلا د جمعرات په ورځ کې تاسو کوئ د مازدیګر له لمانځه نه بعد یې وکړئ، یا د ماښام له لمانځه نه بعد. او د جمعې په ورځ چې کوئ یو وخت د هغه صرف د جمعې د لمانځه نه بعد چې کله هم د جمعې د لمانځه نه فارغ شواست پر هغه ځای ناست ویې کړئ. او زنانه په کور کې مثلا چې د جمعې ورځ وه، د جمعې منځ خو پر زنانه ونسته، د ماپښین منځ چې وکړي له هغه نه بعد یې دا وظیفه وکړي. د جمعرات په ورځ تاسو د مازدیګر له لمانځه نه بعد کوئ، چې د ماښام له لمانځه نه بعد، او د جمعې په ورځ یوازې د جمعې د لمانځه نه بعد. نو دوستانو دا وظیفه داسې ده، طریقه یې داسې ده، که مو د مازدیګر له لمانځه نه بعد کوله د جمعرات په ورځ، نو پر هغه ځای باندې ورته ناست دا وظیفه به شروع کړي، یا د ماښام له لمانځه نه بعد. دا وظیفه طریقه دا ده چې اولین به تاسو 21 واره درود شریف پر نبی علیه السلام ووایاست، اسانه درود شریف چې اللهم صل علی مبارک. له هغه نه بعد به دا وظیفه تقریبا 380 واره ووایاست. وظیفه دا ده انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 380 واره. په پای کې 11 واره هغه درود شریف، په سر کې خو 21 واره ویلی او په پای کې 11 واره هغه درود شریف ووایه. وظیفه طریقه داسې وکړه، مثلا چې وظیفه کوې دا خپل راسته لاس راواخه، پر دې جګر باندې ونیسه او دا وظیفه وکړه. وظیفه بیا درته ښایم په اسانه الفاظو سره. په سر کې 21 واره درود شریف، بیا له هغه نه بعد 380 واره سورة الکوثر، په پای کې بیا 11 واره درود شریف، 21 واره نه 11 واره درود شریف ووایه. او پر هغه نه بعد په خپل ګریوان کې جوف که لاس پورته که د خپل حاجت لپاره دعا وکړه، الله تعالی به ستاسو حاجت پوره کړي. دا یوه ورځ. په 2مه ورځ چې د جمعې په ورځ د جمعې له لمانځه نه بعد کوئ هم دغسې عمل به وکړي. څو واره به درود شریف ووایاست؟ 19 واره. 21 واره بیا نه وایاست، 19 واره. 19 واره درود شریف، اسانه درود شریف اللهم صل علی مبارک د هر چا زده 19 واره. په پای کې بیا دغه وظیفه چې تاسو شروع کوئ تاسو به 350 واره، 380 واره بیا نه وایاست 2مه ورځ، 350 واره. 350 واره دی ووایئ. په پای کې به بیا تاسو بیا 11 واره درود شریف ووایاست. په سر کې خو 19 واره ویلی، په پای کې به بیا 11 واره درود شریف ووایاست. پر هغه طریقه باندې مثلا راسته لاس پر خپل ځیګر باندې پر دا سینه باندې ونیسئ، دا وظیفه به شروع کوئ. او له هغه نه بعد په خپل ګریوان کې یې جوف کړئ، لاس پورته کړئ، په ډیره توجه سره دعا وکړئ الله تعالی ته د حاجت لپاره. الله تعالی به ستاسو دعا قبول کړي. که د محبت لپاره کوئ پر خوړنکي شي باندې یې دم کړئ، یا د هغه محبوب تصور په خپل ذهن کې راولئ ورباندې جوف یې کړئ. که د بیمار لپاره کوئ پر بیمار باندې یې جوف کړئ، که ځان بیمار یاست په خپل ځان باندې یې جوف کړئ. که بل چاته ورکوئ مثلا پر اوبو پر خوړنکي شي دم کړئ، په هغه بیمار باندې یې وچکئ. که د رشتې لپاره کوئ پر خوړنکي شي باندې یې دم کړئ، په هغه چا باندې یې وچکئ چې هغه ستاسو په مابینځ کې رشتې رکاوټ جوړ کړی وي،
یا مثلا د هغه چا تصور په ذهن کې راولي بس د هغه پر دا مخ باندې چهره باندې ورفوک کړئ ان شاء الله د رشتې کولو لپاره به له تاسو سره منظور سي او دا وظیفه ډیره طاقتوره وظیفه ده او د مال او د دولت لپاره یې کوئ د هغه لپاره یې وکړئ له هغه نه بعد دعا وکړئ ان شاء الله الله تعالی به ستاسو دعا قبوله کړي